بسم الله الرحمن الرحيم. اوس نوره خبر بغیر د وخت قضای حاجت نه ښی لاس عورت ته ورول څنګه ده؟ خو خبر په یو صورت کې ده چې په منځ کې حجاب نه وي. یو خو برسیره په پرداګه سړی کله ښی لاس شالوری ځانګړی وروړي لاس یا مخ لوري ته ښی لاس وروړي، نه چې حجاب نه وي په منځ کې، لاس اننې ګنډې ته ننباسي عورت ته مخ طرف ته یا چپ طرف ته، بغیر د وخت استنجا نه ښی لاس څنګه ده؟ بعضې علما وایي چې منع خو په مقید وخت کې راغلی، خو نور بیا وایي چې نه مختاره دا ده چې خبره مطلقه ده ښی لاس په عورت ته نه وروړي. ولې؟ چې د اودسمات په وخت کې کله د ښي لاس استعمال ته ضرورت هم پیدا کیږي چې ډبره په ښي لاس ونیسي په چپ لاس ذکر ونیسي. ګوره ډبرې نیولو ته هم ښي لاس ته ضرورت هم پیدا کیږي، باوجود یې منع کړې چې داسې نه چې ښی لاس عورت ته ورولګېږي، یا په چپ لاس باندې لوټه ونیسي چې اودس پوچې، په ښي لاس باندې په ذکر زور کوي چې بولې ته روځي، د دغه وخت کې چې ضرورت هم ده منع شو. نو بغیر د وخت بوله نه خو په طریقه اولا ضرورت نشته. هلته خو یا منع ده، ښی لاس د تکریم ده، د شرافت ده، دا هغه ځای ته چې هغه ځای کې نجاست احتمالات ډېر وي، یغ ځای ته وړل پکار نه دي.